وطنا 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 زما د وطن ډېرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د لوی اختر د څلورو نوو فلمانو ذکر له تاسو سره شیر کوم، خو تر دې نه مخه تاسو ته پکار دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې ښایسته او په خاصه توګه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په وجه باندې به زه پروګرام نورم ښایسته کم. راځم خپل اصل موضوع ته. د لوی اختر څلورو فلمانو کې اول فلم بدماشي به درنه پاته کم، دوم فلم شهنشاه باچا، دریم فلم سردار، څلرم فلم مای لاو. د دې څلورو فلمانو تفصیلی خبرې له تاسو سره شیر کوم، امید لرم چې ستاسو به خوښې سي. راځم اول فلم ته، شهنشاه باچا. شهنشاه باچا د ارشد خان په ډایرکشن کې دا فلم د لوی اختر د پاره جوړیږي چې د دې فلم ساز هم ارشد خان په خپله دی. د دې فلم شوټینګ په بالاکوټ کې په ډیرو ښایسته لوکیشنو باندې روان دی. تقریبا د دې فلم شوټینګ مکمل کېدو والا دی. له دې بعد به د دې فلم سندرې، د دې فلم بیکګراوند موسیقي پر دې به هم زر تر زره کار روان سي. په دې فلم کې چې کومو اداکارانو خپل پرفارمنس ښکاره کوي، په هغو اداکارانو کې شاهد خان، ارباز خان په مین کریکټرو کې راځي. له دې سره سره عمران خان، جیا بٹ، خالده یاسمین، مهک خان، طارق جمال، محمد حسین سواتی دا به هم په دې فلم کې کار کوي. د دې فلم یو خاص خبر دا هم دی چې په دې فلم کې په اول ځل محمد حسین سواتی په ټول فلم کې د مین ویلن کریکټر ادا کوي. د دې فلم ایډیټینګ سلیم زاده صاحب تر سره کوي او د دې فلم مکالمې سجاد علي خان صاحب لیکلي دي. او داسې خبر هم له ما سره شته چې په دې فلم کې ارباز خان د یو پولیس افیسر په رول کې خپل کردار لوبوي. ګرانو کتونکو، راځم دوم فلم ته، بدماشي به درنه پاتې کم. د دې فلم ډایرکټر ارباز خان په خپله دی او په دې فلم کې جهانگیر خان جانی هم اخیستی دی. ارباز خان به په خپل هم په دې فلم کې کار کوي. د ارباز خان وینا دا ده، د ارباز خان بیان دا دی چې زه فلحال په بالاکوټ کې د ارشد خان په فلم شهنشاه باچا په شوټینګ مصروف یم، چې کله هم له شوټینګه زه خلاص سم، فارغه سم، نو په بدماشي به درنه پاته کم. په د دې فلم شوټینګ به په ډیرو بهترینو لوکیشنز باندې وکوم. ارباز خان دا هم وایي چې د دې فلم چې کومه کهانۍ ده، په دې کهانۍ باندې ما تقریبا 2.5-3 میاشتې تیرې کې چې کهانۍ ما خوښېده نه. چې کله سلیم مراد صاحب بدماشي به درنه پاته کم دا کهانۍ ما ته سناو کله، نو دا کهانۍ زما ډیره خوښه سوله. نو ما دا فیصله وکړه چې بس پر دې باندې به فلم جوړوم، چې د دې فلم نوم به وي بدماشي به درنه پاتې کم. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې ارباز خان تر اوسه پورې د فیمیل اکټرو د سلیکشن فیصله نه ده کړې. هغه په دې چې ارباز خان وایي چې زه ډېر په سوچ او په سمج سره د دې فلم په هر اداکار غور کوم او له ډېره غور کولو بعد بیا فیصله کوم چې د دې فلم په هر کریکټر کې کمه فیمیل اکټرس ضروری ده. ګرانو کتونکو، راځم خپل دریم فلم ته، سردار فلم او مای لاو. دا دواړه فلمان
چې زه تر کومه ځایه پورې حال په لرمه چې له کومه باخبر ذرایزه یا یو له دې فلم سره ریلیټډ کومو کسانو چې پوښتنه سړی وکړي چې دا فلمان خو جوړ دي تیار دي دا ریلیز کاږي ولې نه دا خبر شیر کاږي چې دا به په عید کې لګیږي او که نه هر یو کس دا مجلس کوي چې موږ ته هیڅ پته نشته. ګرانو کتونکو که دلته زه له تاسو سره دا مجلس هم شیر کمه چې په فلمي دنیا کې ډېر فلمان داسې دي چې هغه ریلیز شوي نه دي. هغه ځننه په فنکارانو کې یا په سنسر بورډ کې مسلې راسي بیا د هغو مسلو په وجه باندې هغه فلمان ریلیز کاږي نه. دلته به له تاسو سره د یو فلم ذکر شیر کم چې د بدرمنیر صاحب په وخت یو فلم ولی هغه جوړ کلی خورې زلفې. دا خورې زلفې تر اوسه پورې تر نن تاریخه پورې ریلیز شوی نه دی. د هغه ستونزې هم دا وې چې یا سنسر بورډ درولی دی او یا نورې داسې ځننه د فنکارانو په آپس کې مسلو له وجې دا فلم ریلیز شوی نه دی. دا رنګه مای لاو او سردار فلم هم دا ستونزې دي حالانکې دا دواړه فلمان بالکل تیار دي. چې ګرانو کتونکو دا و د لوی اختر د څلورو نوو فلمانو ذکر چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل پروګرام پورې مو په خدای سپارلي یاسته. د خدای په امان.